ولسمشر غني وایي چمتو يم چې طالبانو ته میاشتنۍ تنخوا ورکړم. ولسمشر غني وایي طالبان له پیسو پرته جګړه کوي او دای چمتو دی چې تنخوا ورکړي. محمد اشرف غني چې د حزب اسلامي له لوري د ملاتړ غونډې ته وینا کوله وویل چې په روانه جګړه کې طالب جنګیالي له کوم امتیاز پرته جګړه کوي او دای چمتو دی چې طالب جنګیالیو ته میاشتنۍ تنخوا ورکړي. ولسمشر غني وایي چې د خپل افغانانو د پخو خاورې دی خو هیڅ بهرني وګړی او یا هم جنګیالي ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانانو خلاف فعالیت وکړي. ولسمشر غني طالب جنګیالیو ته په پیغام کې وایي چې چمتو دی طالب جنګیالیو ته د جګړې په مقابل کې میاشتنۍ تنخوا ورکړي. اشرف غني چې د حزب اسلامي په ملاتړ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ملاتړ غونډې ته خبرې کولې وویل چې طالب جنګیالي له کوم امتیاز پرته جګړه په مخ وړي او دای چمتو دی چې یادو جنګیالیو ته د جګړې کولو په بدل کې میاشتنۍ تنخوا ورکړي. هر ګوند د افغانستان نه موږ باید د سولې اواز چکو او خلکو ته قناعت ورکړو. طالبان جنگیالیو ته ما پیغام داد هغوی خو ماش نه درکوي راسئ زه به سبا هم داخل کم. ولسمشر غني د وسلوالو طالبانو له لوري وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې د هیڅ افغان وژنه ورته د منلو وړ نه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بېګناه افغانان ووژني. غني وایي چې په تیره یوه اونۍ کې له 1000 تر 2000 پورې افغانانو د جګړې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر په غاړه دی ځکه په وینا یې چې په واري طالبانو ته د اروبند وړاندیز کړی خو دوی نه دی منلی. په تیره هفته کې له 1000 نفرو نه ډیرتر دوی مړي ورکړي. ډیرتر 2000 نفرو ته دي. د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده. ولسمشر وایي چې پردی کټ تر نیمو شپو دی او دای به د سوکالۍ په برخه کې افغانانو ته د تل لپاره خپل کټ جوړوي. د پردي کټ د نیمه شپه ده که نه خپل کټ غواړئ که نه دغه کټ در جوړوو چې آرام پکې خوښ اوسئ. ما خبرې خو ساده دي. ولسمشر وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره سوله ورته لومړیتوب لري خو په وینا یې چې داسې سوله به هیڅکله ونه مني چې د افغانانو پر ځای د نورو هیوادونو ګټې پکې خوندي شي.